روژتي ته د روژه ماتي د ورکولو په اړه په احادیثو کې ګڼ فضایل راغلي چې د هغو احادیثو له جملې څخه یې ځینې دا دي. نبي علیه السلام فرمایي څوک چې یو روژتي ته روژه ماتي ورکړي نو دته به هم د هغه د روژې هومره ثواب ورکول کیږي او د روژتي له ثواب څخه به څه نه کمیږي. الله تعالی ډیر کریم او مهربان ذات دی. د بندگانو لپاره دا قانون جوړ کړی چې کوم کس بل چاته د یو نیک کار د کولو ترغیب ورکړي یا له هغه سره په هغه کار کې مرسته وکړي نو دته به هم د هغه هومره اجر ورکوي او د هغه په ثواب کې هم څه کمی نه راځي. په یو بل حدیث کې د هغه چا لپاره چې بل بنده ته روژه ماتي ورکړي د الله تعالی له لوري د 3 انعامونو د ورکړې ذکر شوی. نبی علیه السلام فرمایي څوک چې د روژې په میاشت کې د الله تعالی د رضا لپاره په یو روژتي روژه ماتي وخوري نو دا به د ده لپاره د ګناهونو د مغفرت او له جهنم څخه د خلاصون وسیله وګرځي او دته به د روژتي د ثواب په اندازه اجر ورکول کیږي پرته له دې چې د روژتي په اجر کې څه کمی راشي. هغه خلک ډیر نیکمرغه دي چې دغه ستر عمل ترسره کوي، خصوصا هغه خویندې چې هم یې خپل روژه وي هم د کور نور کارونه ورپر غاړه وي او له دې سره سره بیا د کورنۍ غړو ته د روژه ماتي په چمتو کولو کې بوختې وي. دوی ته به د کورنۍ د هر غړي چې د دوی په لاس په چمتو شویو خوړو روژه ماتوي بې شمیره اجرونه ورکول کیږي.